نعمتونه د الله ډیر دي او هر نعمت په خپل ځای کې غټ غټ نعمت دی، خو مور او پلار دا غټ نعمتونه دي. او بیا د مور او پلار دپاره بچی لوی نعمت دی. دا دواړه غټ نعمتونه دي، بچی دپاره مور او پلار او د مور او پلار دپاره بچی. نو بچی له پکار دی چې د خپل مور او پلار ښېګڼه وکړي، سلوک دعا ترې دړه نه وباسي. بس زه به یې درته په پښتو کې خلاصه کړم. زه څوک مور او پلار سره ړنی دعا وباسم، زه وله ډوډۍ ورکړم او که زه وله شربت ورکړم او که زه وله جامې راوړم او که یو جوړه راوړم او که دوه راوړم، نو زه یې راته په پښتو کې خلاصوم، ړنی دوا وباسم. په دې ته اوس ښه پوهېږي چې د مور د ړنه به څنګه دوا وباسي. ازارمن کېږه ته ما چې ازارمن نه شي، چې دا د زړه نه تا ته دوا وکړي چې ته بهر وځې او دا تا پسې شاته ګوري او تپوس کوي پلان کې راغلی دی که نه، هغه هلک راغلی دی که نه، هغه زوی راغلی دی که نه، او چې ته کور ته ورننوځې او سلام پرې واچوې او درته مسکی شي بچې لږ په وخت راځه که نه، بس دا چل وکړه. اوس په دې هر سړی ښه پوهېږي چې دا به زه څنګه کوم. بهترین سلوک د مور سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته د مور او د پلار په حق کې فرمایي، او یو صحابي حضور پاک ته عرض کوي زما مور چې ده کافره ده، زه ورسره ښېګړه کولی شم؟ اوصلي امکې. یو ښځه ورته تپوس کوي او کافره ده وی بلکل، بیا هم ورسره صله رحمي کوه، بد به ورسره نه کې. او زمونږ فقها لیکي که کافري مندر ته ځي نه به بوځې، کافري عبادت خانې ته ځي نه به بوځې، خو که واپس راځي نو بیا راوستی شي، لاړ شه راپوږې کړه. د کفر او د شرک عبادت له به نه بوځې، ته پکې ګناهګارېږې نه دي ځي، خو که هلته لاړ تلې خو تا خو نه دی بوتلې، اوس د راتلو وسې نه کېږي، نو لاړ شه اس وله بوځه پوږې کړه وله ښه سلوک وکړه مور او پلار سره. او جواب مو ورکوه، غصې به ورته نه کې. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو وخت کې مور وه، هغه مسلمانه نه وه او دا به یې وه، حضرت ابو هریره به وه او شاله به و رټه به و او بچی یې د پې ګران هم دی. یو ځل چې کور ته لاړ نو مور ورته سخته غصه شوه، وایي بس نور دې نه پرېږدم او په دې محمد به کفر کوي صلی الله علیه وسلم. او ښه مضبوط یې وواو او د رامنډه کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم له. او حضور پاک ته وی د الله رسوله نو تر کومې پورې ته مهرباني وکړه زما مور له دعا وکړه، جو نور خراب دی نه تېرېږي، اوس یې موالم او چې تا پسې بد وایي نو ړمې خورېږي، نشم برداشت کولی، زه څوکم. نو رسول الله مبارک لاس اوچت کوي، خدای د ابو هریره نو مسلمانه کړي. خو د پیغمبر مبارک آواز او عرش سره ډغره چې دا سې وکتل مور یې هغه دې وي د الله رسول جومات طرف پسې راغله، وی صبر وکړه. چې مور یې راله ورته وی فلانکې څنګه رالې، په څه خیال رالې، څنګه رالې؟ وی د ایمان په خیال راله، زه مسلمانېږم. دا د ابو هریره د مور سره ښه سلوک و، یعنې که داسې نه وې او مور ته زه خپل کار کوه ته کافر یې، د خدای دپاره تا نه شم اخیستی، زه د خدای دپاره مې تا سره بغض، وځه زما د کور نه چې کافر یې. دا مور ته به دا دوی منقبت نه وي میلاو شوي. راځي حضور پاک له وایي زما مور ته دعا وکړه، زما مور له الله نه سوال وکړه. دا ټولې خبرې دي د مور او پلار په حق کې. ښه سلوک به کوې، خفه به نه، کړی به نه. چې چا مور او پلار سره ښېګړه وکړه، صله رحمي وکړه او ښه سلوک یې ورسره وکړه، خوشحاله یې وساتل. زه راته خپل طرف نه وایم چې ړنی ته دعا وویسته، دی به المري، دې ټکي ته ګوره، دا بچی به المري چې خدای پاک دلم په خپلو بچو کې هغه بچی مقرر کړي
چې د مور سره څنګه ښېګړه کړې ده چې د بچي د سره هغسې ښېګړه وکړي. دوه خبرې شوې د مارونو، دوه سوچ پې وکړه. یو دا چې د هغې بدله خدای خلاصوي. تا ښېګړه وکړه مور پلار سره، تا نه به هم خدای داسې بچي پیدا کړي چې تا سره به ښېګړه وکړي، ښه سلوک به کوي. دویم ټکې پکې سره دویم دا چې ستا مور او پلار بوډاګان دي، نو چې ته د هغه عمر ته ورسې نو دغسې به دله خدای، نو مطلب دا دی چې عمر به هم دله خدای زیات درکوي. حدیث کې هم دقه دی چې د عمر ته ورسېږې نو الله به دله هغسې بچي درکړي چې تا د سره څه کړي. نو خو ګور پته ولګېده چې عمر هم زیاتېږي ورسره، الله به دله. او درېیمه خبره زمونږ د طالبانو ویل لکه د اشارت النص دی او دا پلان کې دا مسلې راوباسي چې بچي به هم دله خدای درکوي. چې تا د مور او پلار سره وکړه، الله وایي د هغه عمر ته ورسېږي داسې بچي به نو تاله به هم داسې د کسان به درکړم. نو ګوره عمر هم زیات شو، بچي به هم خدای درکړي. ښه سلوک به کوې مور او پلار سره. غصه کوي جي کوي دی، دا پښتنو خبره وی دیوال ته کوي. پښتانه وایي لکه تا پورې خو کنځل ونن ختل ویې کړه څه چلو شو. د مور او پلار په بدو ردو بچې بې عزته ښکاري، قمقله په دې نه ته بې عزته کوي. د مور او پلار په کنځلو به ته بې عزته ښکاري چې زما بې عزتي وکړه. نه 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 نه، ته په دې بې عزته نه ښکاري، ته په دې عزتمن ښکاري چې ته ورته وخاندې. بدماشي مور او پلار سره خوند نه کوي چې مور او پلار ته وایي ستا هغه داسې، ورته وایي ستا هغه داسې. هغه راته وایي زه دوسه او ته وایې ستا نه غټ دوس بل کوم. لکه پلار سره بدماشي کوي، ولې که نه کومه جواب نه ورکوم نو بیا به وایي چې خلک هو پلار او دی. نه نه نه، چې هغه درته وایي دله وخانده ورته. یاره بابا دا ټکې خو به ما ډېر خشته ولګېد، ته یو ځل بیا ووایه ما ته. او یاري دوسه، یاره بابا ستا د خولې دا ټکې خو به ما ډېر ښه ولګېد، ته یو ځل بیا نه که دا دې ورته ووایه به دونه ملامت شي، بیا درته نه وایي، بیا درته نه وایي. خوند کوي مړه مور چې دله سپېړه درکړي، قسم په خدای خوند کوي. شکر دی مور شته چې دې ووالم، مور شته چې دا بل مخې راله و. نه نه نه، مور ډېره ښه ده. واده یې دله وکړه، کوېدنې یې دله وکړه، رشتې له به دله په ډېر کوڅو کې غریبه ګرځېده، او بیا چې دله جینۍ وکړله خوشحاله و، ټولو خلکو ته وي داسې خشته او داسې هم دله نه ګرځېدله، ښه مدېداره جینۍ ګوري ستا د خوښې دپاره. د ما پلانکي کور کې زوی هغه مې نه راخوښه، داسې د هغې شکل داسې رنګ یې داسې دی، ورېږه زه دله ښه ګورم. ستا یوه خوښه د مور د هغه نه خوښه، ستا ژوند ته ګوري چې ښکلې جینۍ وي، خشته او د ښه خاندان یې ګرځي غریبه ښه خاندان کې. نو چې پیدا کړي بیا دې څومره خوشحاله یې دوستي شروع شوه چې دې تشه نه دي ځان سره تا ته وایي راوړه خو څه وله وړي. او چې بیا وادي ماشاءالله که د اتیاو کالو هم ده نو د هغې هغه چورلکونه خو تا ته یاد دي که څنګه چورلکې وي، رانجه شاټ ټي شاټ په بازار کې نکري دي، خو بلکل ټول کیپیکې کې نه میلاویږي. لاس خو نکري دي او چورلکونه دي او منګې دي او خانک وال دي او خوشحاله خوشحالي ده او ګډېږي غریبه او هلته لاړ شي په ځان نه پوهېږي او ګډېږي. ولې د زوی ناوې راولم، ناوې چې کور ته راولي بیا ورته څونه خوشحاله وي. اله شابه خیرات وکړه، اله شابه بسم الله ووایه او کوټې ته یې وردننه کړي، څونه ورته خوشحاله وي. او ناوې ځان سره د پلار د کور نه ښه مضبوط صوباړې راوړي، هغې ډولۍ کې ښه مضبوط صوباړې وي. ټول بچی ما داسې نه دي او ټولې میندې هم داسې، ټولې انګیانې ښې هم پکې شته، داسې انګیانې مې هم لیدې دي چې د مور نه خواښې نه قربانېږي، داسې مې هم لیدې دي. او داسې بچي مې هم لیدې دي چې ښځې ته وایي دا خپل کار کوه زه مور تا دپاره نه شم غورځولی، داسې مې هم لیدې دي. شکر دی داسې هم شته. او داسې میندې مې هم لیدلې دي چې ډېره ګزاره به کوي. هندګور ته مې هم خواښې به نه جړی ګورې، که تا نن خو ستا زور دی، نن خو ته رالی او خواښې دی وجړوله، سبا به تا نه هم خواښې جوړېږي، بیا به دې بل جړی، ظلم به نه کوې، تا نه به هم خواښې جوړېږي، بل به دې جړی. نو مور څونه خوشحاله وي ورته، بچې چې راشي دی به د ښځې خپل حق ادا کوي او د مور به خپل حق ادا کوي او د مور دړه نه به دوا وباسي. بس
قسم دې مور په څه خوشحالېږي چې ته ماسخوتن ورشه پخپو وله چاپیو کې، پلار په څه خوشحالېږي چې ته ماسخوتن ورشه په اوږو وله چاپیو کې، پخپو وله چاپیو کې. خیر دې ښځې ته یو 10 منټه وروسته ورشه او کېنه ته بابا څنګه هسې معمولي غوندې چې یو کیله هم په 5-6 روپۍ کېږي، دا والا راوړه هم بابا دا یو کیله څونه به خوشحاله شي، څومره دوا به راته. او دا بیا ښځه خواښې چې بیا په پردو کوڅو کې لاړه شي د غم خاطر انګور د سینګر ډېره ښه ده، ډېره ښه لور مې ده، زوی د سینګر وایي خو مې هغه سره دوا ورته کړه. او چې خپه انګور د سینګر ده وایي نو ګز جبې ده، وایي نو ځان سره داسې جبه راوړې ده چې بل شان او زوی دی چې خو دا ښځې دی نو او که خدای مې د خیرې کوي که نه کوي بیا وایي دغه خو لګي دا خیر، دا په یو ټک لګي د خدای عرش سره. دوا وباسه د مور نه. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه یو مرید و، کونډه و یو زوی او مالدار و، پلار یې مړ و، نو هغه زوی د هغه پلار چې کم مال و نو هغه په لوپرۍ به خرچ کوه چنګ رباب او هغه وخت سره چې څه بدعملي و په هغې خرچ کوه او هغه په یارانو دوستانو باندې لګوه. مور یې نیکه ښځه، مور ورته ای بچي د خدای خاطر وکړه، نیکی کوا، علم کوا، سبق وایا، منځ کوا، ذکر کوا، د ته څه کې په ښه سره خو دې نه سمې د لوپراو من لوپراو سرناستو ټول جایداد او ځمکې هر څه چې ټول یې دوړه کړل. بعضې خلک کوي داسې ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت په نښو کې یو نښه دا ښه، یو نښه د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې د دوستانو ته به ډېر نږدې وي او د مور او پلار نه به ځان لرې کړي. په دوست به ډېرې پیسې لګوي، مري ته به یې بوځي، سوات ته به یې بوځي، کالام ته به یې بوځي، هوټلو کې به یې ګرځي او بلا پیسې به پرې لګوي او پلار به لرې کړي. پلار له به یو پینډار ګولۍ نه راوړي، مور له به یو شربت د ټوخي د 50 روپو نه راوړي. دا پیغمبر مبارک ویلي دي، دا د قیامت په نښو کې شمېرلې ده. نو دې مور دې بچي ته وایي چې بچې هر څه دې په غلط مجلس کې د خدای خاطر. حسن بصری رحمت الله علیه به ورته زما دې دوی ته نصیحت وکړه، هغه به ورته نصیحت وکړه ورځ به بټي کو بیا به خراب شو. کله به مور ډوډۍ وکړه، حسن بصری رحمت الله علیه به راوغوښته تر چې زما دا دعوت به وکړه، زما دې دوی ته نصیحت وکړه. هغه غریب به ورته بلا نصیحتونه وکړه، نه سمې یو ورځ به بټي کو بیا به خراب شو. او مور به هر وخت د الله نه سوال کوي، یا الله زما بچی دی خدای لوپر دی، یا خدای د پلار ټول دا بعضې وخت کې چې مال ډېرې بندنې ازبین شي ټول مال او دولت یې لوټاو کو ختم یې کړي، خدای زما بچی سم کې دیندار یې نه سمېد. د مارونو یوه خبره ذهن کې واچوه، ګوره الله انسان سره نرمي کوي، رحم پې کوي، مال دولت ورکوي، خو چې کله یې راونیسي که نه نو بیا تې څو خلاصولی هم نشي. الله فرمایي چې ای بنده ته زما په صبر دوکه کېږي چې ګنې زه تا له سزا نشم درکولی، ته زما په صبر دوکه کېږي چې ګنې ته مې جوړ ډېر خوښ یې، ته په ما زړه ورې، دا ګناه چې کوې ته په ما زړه ورې، ته بیا ګنې خدای ما له سزا نشي راکولی. اوږد حدیث دی، هغې مختصر ټکي مې درته وایي. زما د قسم په خدای الله وایي فبي، زه په ځان قسم خورم، په ځان قسم خورم چې داسې به دې راونیسم، داسې به دې د چا لاندې کم چې ریز مریض به دې کې او جواب به چا سره نه وي. بیا به ما دوکه کېږه، زه به صبر کوم، ته وایې ګنې خدای ما له سزا نشي راکولی، زه یې خوښ یم جوړ، به خدای ما زړه ورکېږه. مور نصیحت کوه، حسن بصری له به زکه له ډوډۍ کوه، هم نصیحت کوه، هلک به روز وسمه بیا به خراب شو، اخره کې خدای رونیو. او داسې وخت یې رونیو چې دولت مولت هر څه ختم بس مزدوري هم نشي کولی. بیمار شو، داسې ناجوړه شو، مور به ورته ای بچې د خدای ته اوس توبه وباسه چې پرېوته او ډاکټران وایي چې د دا کیمانو هغه زمانه کې چې د هېڅ علاج نشته، لا علاج ختم، یا ورځ 2 یا 15 یو هفته. نو مور ورته کېناسته او داسې ورته وژړل چې ای بچې بس زه خو بوډی یم، کونډه مې یم، ته به مړ شي، د ما خو خدای شته، د ما به ملي هر څه خو دې دوړه کړل، خو زه د چا خدمت به کوم، نه چا کور کې هر څه چې مور ګوره عجیبه شی دی. زه اکثر د خپلو طالبانو ته وایم، طالبانو ګورې کتاب ګورئ،
اے طالبانو ګورې خواري کوي محنت کوي اوس هم طالبانو ته وایي اے طالبانو ګورې علم وکړئ او کم اونکه علم ولوپري مو کړه او نیټونه مې استعمال کړل نو د قیامت په ورځ به دې ګورې بیا مور او پلار د مرۍ نه رانیسي وی ولې ډېر مثالونه به درکړم ډېر لږ نه یو زنانه به مونږ کره راتله ما ته وې ستا بیان مې واورېدو په بچي مې علم شروع کړ بچي مې علم ته ایستی دی کور د انیس احمد والدې ورته وایي چې ترورې ته څه کار کې وایي زه پردي کور کې خدمت کوم لوښي جامې انځم اوس دا بچی چې مورې په پردي کور کې لوښي انځي او جامې انځي او هغه پیسې راوړي او بچي ته وایي ځه ته خو 1000 روپۍ 1500 روپۍ 600 روپۍ روز ګټلی شې ماله ځه زه به دا پردي کور کې خدمت کوم لوښي وینځم خو چې ته علم وکړې رښتیا وایه چې دا بچی علم ونه کړي خدای به څه وایي پلار دیاړي کوي غریب ټاټکې چلی او بچی باندې حفظ کوي بچی باندې علم کوي په مطلب کې مخکې روزو کې یو بچی یو پلار راوسته وي زه دیاړي کوم زه مزدوري کوم زه چولې خرڅوم زه ګاډی ګرځوم او دا بچی باندې مې حفظ کړی دی د سبق نه وی لوک پرې کوي اوهو هلک ته مې چې زه باندې وګرځم او څپېړې دله درکړم ستا پلار غریب په ګاډۍ سودا خرڅوي مزدوري کوي ستا پلار لګیا دی دیاړي کوي او تا ته وی علم وکړه ته په هغې کې نخرې کوې که الله دې راونیسي بیا به څه کوې زه د مالدار سړي بچی دی ټیک نه نه د پلار ته خو 1000 روپۍ ګټلی شي 500 200 روپۍ خو ګټلی شي او نه ماله مه ګټه زه به پردی مزدوري دیاړي وکړم خو ته علم حاصل کا مړه نو مور او پلار په بچي ډېر مهربانه دي ډېر زیات د خپل بچي ته وګوره ته پې څونه مهربانه زړه دې ورسره خوږېږي که نه خوږېږي دغسې د مور او پلار تا سره هم د چاړه دړدېدلی دی خوږېږي قدر به کوې د ما بیان چې څوک اوري مهرباني وکړي عمل به کوې په دې باندې عمل وکوي انشاءالله نو هغه به ورته چې بیماره شو دا هر څه نه زه خو به چې ته مزدوري وکړم دیاړي پردي کور خو ای بچې ته خو خدای له اوس روانې اوس توبه وباسه که نه او ته څه وایي او ته مورې ټول عمر مې د خدای خلاف وکړو د خدای دشمني مې وکړه تا راته نصیحت وکړه حسن بصري صاحب نصیحت وکړه ما الله خفه کړی دی اوس خو ما به یا ګنټه صحیح یا نیمه ګنټه صحیح نو دې وخت کې به زه اوس خدای څنګه رضا کړم دی وخت کې به زه څنګه توبه وباسم دی وخت کې به ما الله څنګه معاف کړي یا بچې الله ارحم الراحمین دی الله ډېر رحم والا ذات دی رحم والا اوس هم توبه وباسم ښه د مورې توبه وباسم خو ما له حسن بصري راوړ د هغه مخکې وباسم او دی وخت کې په سچه توبه وباسم بس اوس زه خو مرم ګنټه نیمه وی بس وباسو یو مورې منډه کې حسن بصري رحمت الله علیه له بور قبضان پس پړونې لرکایي اے استاد جی اے حضرت زما بچی خو د مرګ په جاله کې پروت دی ما ورته وژړل ډېر زیات او زما جړا پې رحم وکړه اوس اوس په سچه توبه وباسي نو ته لږ راشه ته ورته لږه توبه ووایه او څه ورته وښایه زما بچی که خدای معاف کړي ګوره اوس مري حسن بصري رحمت الله علیه ورته غوسه شوی چې ما له دې نه پس را نه شي ستا بچي باندې خو ماړه شي نه کله دعوت کوه درځه کله دلته کوه کله منتونه زاري اوس چې د ښې به دې پرېوته او مرین اوس ما پسې رالې توبه اوس خدای دوکه کوي نه درځم او ګور یاد وساته که مړ شو چې ماله را نه شي ستا په دې ازوي زه جنازه هم نه کوم تو ماله ړه پوخ کړ اوس یې دار څه نه وه د ګناهونو نه نو اوس توبه وباسي صاحبه زه ورته مورې وي زه ورته منت کوم ما رضا کړې به مه کوه ته منت وای مورې راله او سترګو اوښکې ګرځي لوپټه د اوښکو نه ډکه ده بچې ما راته نه وایي چې سم شه کم ځای ته رضا نو رسو زما استاد جي حسن بصري رحمت الله علیه ستا د جنازې نه مې انکار او راځي ما به راته نه وایي څونه منت ما هغه بس هغه زویم ناجوړه دی خو سترګې اوچې شوې مورې ښه یو کار به وکړي زه ډېر ګناهګار یم ما دومره ګناه کړی دی چې بس هغه ما ته معلومه تا ته نه ده معلومه ما الله په ټول ژوند کې خفه کړی دی ما د حسن بصري استاد نه دی اورېدلی او ما ګناهونه کړي دي اوس مرم بس زه الله ته نشم مخامخ کېدی زه به الله سره څه کوم الندم توبتون چې سړی په ګناه ستومانه چې دا توبه ده زما خدای شته بس ما الله ته معافي غواړم اوس ما ته یو څه لږ ژوند به مې یو ورځ نیمه ورځ څومره چې بس زما خدای خو ته به یو مهرباني وکړې چې کله زه مړ شم نه به مې لمبی نه به کفن راکړې ما ته پته چې د ما قبر لبم چې حسن بصري جنازې له نه راځي ما قبر کنستو لبم څوک را نه شي
ته به دا مهرباني وکړې چې ته به د خپله لوپټه راوالې زما د خپې پورې به غوټه کړي او په دې لاره کې ډېر وجود مې کمزوري شوی دی راښکلی مې شي په دې لاره به مې راکاږي او چغې به وایي چې څوک د خدای دشمني کړې دي دی سزا ده او یو کنده کې به مې وغورځوي او بس پرې مې د که چاره باندې خورې واچولې او که وانچولې به مې غورځوه ما به د مسلمان مقبره کې هم نه ښخې ما دونه ګناه کړی چې زه به دونه چغې وایم چې بانه به د مسلمانانو د مقبرې غمړې هم تنګي په دې الفاظو کې د دې غریب نه سا ووته مړ شو او مور دړمنه پاتې شوه چې خدای اوس د بچي وصیت سره څوک هم د ده لخپه کې پړی چولی شه او جنازه چې حسن بصري نه کوي بل هم څوک نه کوي یا الله په سازمایش کې مبتلا شو یا خدای نو ما خو ډېر نصیحت بچي ته کړی دی خدای د ستا دپاره مې کوشش کړی د دې بچي سره څوک مور ورته جاړي اوښکې روانې دي او بچی سو ورته په کټ کې پروت دی دی کې دروازه ووالی شو چې دروازه ووالی شو نو دی اواز ورکړه څوک یې وي حسن بصري ما استاد جي اوس رالی چې زما زوی لا اوس ماله رالی زما زوی ستا د کلمې په تمه لاړ ستا د توبې چې تا ورته ښولې په تمه لاړ تا به یې درلم زما زوی خو مړ شو اوس څه له راځې اوس رالی تا باندې دونه په تا کې استاد جي رحم نو چې راغلی و زما زوی ته یو کلمې شهادت ښولې تا به د توبه ښولې وه اوس څه له راځې ګوره مړ خو دړمنۍ کوي حسن بصري ورته وایي ته دروازه کولاو که پرده وکړه زه راغلی یم ستا زوی له به زه کفن هم ورکوم غسل به هم ورکوم جنازه به هم کوم دفن به هم کوم اوس راځې اوس کې په ژوند بیا په ارمان دی زما زوی لاړ ترورې چې ته رالې زه اوده شومه په خوب کې مې رب العالمین ولیده الله سره ملاقات وشو رب العالمین راته وفرمیل ای حسن بصري دعوه زما د دوستۍ کې او زما د دوست د جنازې نه انکار کې زما د دوستۍ دعوې کې او زما د دوست د جنازې نه انکار کې چې زه به د ده جنازه نه کوم زما د دوست جنازه ته نه کې فوراً به لاړ شي جنازه به هم کې غسل به هم ورکې کفن به هم ورکې قبر ته به هم سپارئ زما وروڼو دې دو خبرو ته تاسو لږ سوچ وکړئ دوو ته یو د خدای رحم څونه زیات دی دونه د مور او پلار رحم په بچي نشته څومره چې د الله رحم په خپلو بندګانو دی الله ارحم بعباده من الام بولدها ترمذي شریف حدیث دی چې د الله په بچو په الله په خپلو بندګانو دومره رحم ده چې دونه د مور او پلار په خپلو بچو نشته د لکې توبه راله لکې پوه شو چې زه خو ګناهګار یم لکې ومنله چې د ما به دونه ګناه ده چې مقبره کې به مړي ما نه تنګي او لکې توبه ندم توبتون الله معاف که کنه او یې معاف نه خپل دوست یې که کم مقام یې وله ورکړه کم مقام یې ورکړه او حسن بصري ته وایي قبر ته به هم سپاره جنازه به هم کې غسل به هم کې کفن به هم ورکې حسن بصري ډېر لوی سړی ډېر لوی سړی حدیث لوی استاد فقه لوی امام او د طریقت لوی شیخ او پیر او له راغواړي او دویمه څه ده دویم د مور دوا دا چل په چا کې و ټول په مور کې که بل څوک ووایي ظالمه چې خدای دې زر مړ کړي اوس اوس جیداد نه اخلاص هر څه نه اخلاص کړم اوس خو ته ماله ګټه وټه اوس به څه کوې چې زر دې مردار شي داسې ښځه نه تر مرګه پورې ولا دعاګانې وکړي مرګه پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څو دعاګانې چې خامخا قبلېږي شک پکې نشته چې دا دې قبول نه شي دا به خامخا قبلېږي نبی علیه السلام فرمایي یو په هغه دواګانو کې د مور او پلار دعا ده د بچي دپاره وایه که نه اوس به هم د مور او پلار د نه دوا وباسې که به نه وباسې چې مور او پلار درته دعا وکړي دې کې یو خو د غایب دعا د اخلاص پکې ډېر زیات دی ډېر اخلاص دی په دې کې دا قبلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مور او پلار د چا جمدي وي دوا ته واخله دړه نه دوا وباسئ او ظلم به ورسره نه کوي دوه مثاله در کوم دوه یو زما چشم دید یو زما د باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله هغه په درس کې به وي په درس کې دا قصه وي دې جومات کې به هغه منځ کو دلته
دا کچا کوټه و او دا دی ورسره کوډګی و دا دی برنډه و او د محلې دا مشران به ته او مازدیګر به مونږ دلته راتلو سبق هغه ټایم به نه معلوم هغه به د سار بلکې چې لږ طاقت یې و پېشمني به درس ته کېناست تر د مانځه پورې به یې 2-3 کتابه درس کړي هغه د بادرخیلو په کندي کې یو شو هغې ته به یې ډډه والی دغه دغه مانشیات ما ته به والد صاحب هغه په خپله چې پېشمني به طالبانو پېشمني به درس ورو که سار مانځه پورې به درس وکړو او سار مانځه نه پس به په مصله ناستو نو تر اشراقه پورې دغه وخت کې د هغه بیا درس پنو اشراقه پورې به خپل ذکر او اذکار کو چې نور به وخته او وک مکروه به ختم شو 2 رکعاته به وکړل نو چې به وسکل نو بیا به د پیرانو جمعات ته هلته به د غرمې پورې درس کو ټوله واړه دوره به خوله ټوله واړه دوره د هغې نه پس به راغې ماسپښین بیا به چې مونځ وکړو ډوډۍ به وخوړه مونځ به وکړو مازدیګر چې به راغې دلته به طالبان بیا راته و په دې جومات ماښامه پورې دې مشرانو ته پته او دام پکې نه و چا به کافیه راوړه ما ته شروع که نه ښه راوړه چې ته وویل چا به هدایت النحو راوړه ما ته شروع که راوړه اصول شاشي نور الانوار به چا راوړه ما ته شروع که دا پکې نه و چې نه ویم هدایه به چا راوړه شرح وقایه به دوه به 3 طالبان به ورته ناست و 4 یو ته یو بل دا جومات به ډک و ماښام نه پس بیا دا درسونه دا نو دې جومات کې به یې مونځ کوو زمونږ خو دلته اوسېدو دې بادرخیلو کندې کې دقه ده هغه وی پلار را روانوم هغه زوی هم مړ دی پلار یې مړ دی زوی لګي شوی دی او پلار یې را پرځولی دی او په سینه والا ناست دی او دې پلار ته وایي ارمان دی نو لتې ورکوي لتې ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی وی چې رالم هغه زوی مې د مټه ونیوه پا مې سوتی او ما هغه زوی له مولیانو خلک احترام کوي یو څپېړه ورکړه چې خدای دې تباه کړه پلار دی دی بوډا دی څه کوې بیا مې د پاسه ومې شړه وی دې ما ته وایي دا پلار یې چې مولوي صاحب ودرېد د حرامي ته څنګه یې ښه کړم او کندرې راته وکړل وی ما ورته وایي چې یو خو یاد دي پلان کې یاد دي دقسې زه روان وم جومات ته او دې ځای کې تا خپل پلار را پرځولی و دقه ځای یاد دي او تا به نو هم دغسې لتې ورکولې و ترې وی چې ارمان دې پلار مې ګنې ډېر غټ دلی یاد دي وی سر یې ښکته کړ نو باباجي زمونږ به وی چې وی عجیبه دا وه چې په هغه هم زه راغلی وم په دې زوی هم زه رالم دواړو یو شان الفاظ پلار ته وی دواړو لتې ورکړي دي او چې په کوم ځای د خپل پلار را پرځولی وي هغه به وی په خدای باور وکړه د هغه قسم به ده و باباجي به زمونږ چې قسم خوړو نو وی په الله باور وکړه وی په الله باور وکړه چې په کوم ځای د پلار را پرځولی و په هغه ځای دې زوی دا پلار را پرځولی لیش مخکې رستم دا یوه او دویمه موره ما چې څه لیدې دي زه پردا چوم د چا نوم نه علم یو مور وه او د زوی د خاطره زامنو د خاطره به پپیو کې اوبه مچولې ځان له خیرت هم خراب کړو او د زوی به وواله او داسې به یې وواله چې سمه به یو ځل یې وواله منکر راله وینې ته به دی وی پلان کې وواله او ځای وینې مونږ وله پټی کور کې د ما ترور اوسم جمدی د خدای دې وله روغ صحت ورکړي هغې وله پټی مټی ته وکړه نو ما بیا غزوی ته دا خدای ظالمه بوډۍ ده یا خدای دې برباد که ظالمه څونه خدمت دې مور ستا کړی دی نو ظالمت دې خو وی نه دا داسې کنځل به یې کوله غزوی ما مخکې به هم کنځل وکړل ورته زوی لیوني سپي وچیچه لیوني سپي نو ما وی زه خو دله تپوس ته نه ورځم که دا مړ شو جنازه هم پرې نه کوم ده خو د مور د ما په مخکې والې ده را پرځولې ده وینې ته به یې ولیدې یاره ما ته چا وی ته راشه اسې ما وی تماشا خو یې وکړه که نه وی زه تماشا کوم وی مونږ وله ورشو خلک راځي تپوس ته وی د خېټې نه د کوترو چینګار روځي د خېټې نه چې غوږ ورښکته کړي نو په خېټه کې دننه کوتري چینګېږي سپي غپار کوي په خېټه کې دا تماشا وکوئ مه کوئ مه کوئ مه کوئ زموږ علما څه وایي وایي چې مور پلار دې خوشحاله کړل اوو پشتو پورې به تا نه خوشحاله بچي پیدا کېږي او چې مور پلار د نه خفه لاړل اوو پشتو پورې به روزي مخکې ته به ورپسې او اوو پشتو کې به بچي سپېره روان خو د مارونو ګورې مور او پلار به همداسې نه کوي یو بچي سره ښه سلوک کوي یو بل سره یو لږ مالدار دی او بل غریب دی نو مالدار سره به ښه سلوک کوي او غریب ته به سپک ګوري مالدار به لږ شی زیات راوړي غریب وس کې نشته نو ته مې حق کړې داسې به هم نه کوي
بې ځایه به انګور سرم چې بس انګور راله خو چې راله خو اوس د دې کور شوه که نه خو هغې خو مور پلار پرېښودل اوس د زوی دپاره که نه د خاوند دپاره نو چې مور و پلار یې پرېښودل نو خواښې به مو سره ظلم نه کوي سخر به هم ظلم نه کوي یو لاس نه پلق نه خېږي ټول به داسې کوي ګزاره به کوي بچو سره به دعا به ورته کوي اوس به ستا اخري خبره سي ته وایې ما پلار وهي ما پلار ټکوي قرآن کې الله څه وایي اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما که د مور پلار دواړه یا یو کس بوډاګان شو دواړه یا یو کس نو اوف به هم ورته نه وی وهل ټکول او کنځل خو ډېر لوی جرم دی اوف به هم نه وی رټې به نه نرمې خبرې به ورسره کوې او زما وروڼو چې سړی بوډا شي نو بیا خپې کار کوي نه په کونټۍ به ګرځي لاس رپې کار نه کوي غوږ کار نه کوي کون به شي کون کونه پښتنو خبره دوه ځله خاندي دلته به دې کونې غوږ به یې لاس نیولی غاښونه ووتل نو دا زړه م کمزوري شو دماغ هم کمزوري کېږي چې ظاهري اندامونه کمزوري کېږي خو دا هم کمزوري کېږي نو ګزاره به کوې ډېره ګزاره به کوې او بیا به څه وی واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا الله یو وخت کې د ماشوم هم د مور په ملا په ما رحم کړی دی اوس دوی رحم ته ستا محتاج دی الله ته پرې رحم اوږه ورته اوچته وما اوږه ښکته که عاجزي د هغه مخکې که او اخري خبره مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی یو پلار او زوی ناستو نو دا بوډا او زوی ځوانو دا بوډا پلار یې دې زوی ته وایي دې دیوال باندې قارغه ناستو ای بچې دا په دیوال څه دي بابا قارغه دی وی څه دي وی قارغه دی که نه ای بچې څه دي وی قارغه دی که نه هسې رانیغ شو ای بچې څه دي وی په سترګو ړوند دی شل ځله مې ته قارغه دی که نه نا پلار ورته وی بچې ستا نه مخکې مه ولیدم خو چې ما ورته دلته کېناستو نو ما ته یو قصه را یاده شو دقسې ته زما غېږ کې ناست وې او په دیوال قارغو نو تا ما نه تپوس وکړو ما تا نه تپوس وکړو تا ما نه تپوس وکړو بابا څه دي مې قارغه دی تا بیا وې څه دي مې قارغه تا بیا وې ما وې قارغه تا بیا وې څه دي ما وې قارغه چې څومره تا تپوس کوو ما به د شونډې ښکلولې مې چې ته بیا بیا تپوس وکړې او نن کې مې د څلورم ځل نه زیات کړی وې نو څپېړې ته دې لاس جوړ کړی دا سم مثال دی هرې څه وایي ویروانې یې خوند کوي داسې ده که نه د پلار د ګیره نه راونیسي چشمو ته یې لاس کي اتې راوغورځوي څپېړه هم ترې وباسي او ورته خاندي او چې معمولي غوندې پلار دویمه خبره کوي نو په زوی بده لګي کور کې راته غب غب کې د جومات ته ذکر کوه کور کې دې پړق پړق جوړ کړي دي خوب نه دې وویستو د توایو پرهیز کوه نو پرهیز نه کوې ټوله شپه ټوخې کې د خوبه دې وویستو دا جمعات کې ذکر پکې داسې به تا ته هم وایي زما وروڼو بچي له پکار دی چې د مور او پلار سره ښه سلوک وکړي او د هغه ستغه ځان ته نه ودرېږي او مور او پلار له پکار چې بچو کې فرق نه کوي بچو سره مینه کوي او محبت کوي اوس دا خو د هغه چا مور او پلار جمدي وي چې ورته دې په خوشحاله نظر وکتل مفتو کې د حج ثواب دی وګټل لس ځله ورته په خندا ګوره مفتو کې به د حج ثواب ګټي او که د چا مور پلار وفات شوي دی به څه کوي دی دې وله قبر لځي او که ته خپه تلي نو قبر له دې ولځي دعا دې ورپسې کوي ذکر دیو کی ثواب دی بخي تلاوت دیو کی ثواب دی بخي 2 رکعات نفل دیو کی ثواب دی بخي ان شاء الله اجر به ته خدای ملوي وی که څوک د مور او پلار نه ته خپتلی دې ولا قبر لذي مر نه پس به خدای پاک راځي هغه به برکتی به خدای ختمه کی نو چې چا وفات دی دانه چې بس خلاص شوم ته نه قبر لذا قبر لنشتلی دروازه 2 رکعات الکه ټول دته ویم چې څومره یې کله چا مور پلار وفاتی د او دما تاسو اورې هم او چې څوک بیان اوري ټول بشواروس کې 2 رکعات نفل کوي او د هغې ثواب به مور او پلار ته بخی چې وفاتي ښه کوه به انشاءالله کوه په 2 رکعات 2 منټه لګي بس الله به درنه خوشحاله شي مور پلار به قبر کې خوشحاله 2 رکعات نفل و الله را دې ثواب زما مور او پلار ته وبخښي او ورګه یو پټې نورم دته وایم هغې ډېره خواري کړې 3 ځله به قل هو صورت وایي قل هو الله احد خو ویلی شی که نه
ولې به درې ځله د پوره قرآن شریف ته ختم ثواب دی. درې ځله به قل هو وایه صورت او بسم الله وسره وایه او الله را دې ثواب ما مور او پلار ته وبخ. که یو ته بخه که دواړه مړي دواړه بخې سمې ویله که درې ځله سورہ قل هو صورت قل هو الله احد د ختم ثواب 2 رکعاته نفل. نو جون کې بستام برکتی، بچی بدیم برکتی، مال کې بدیم برکتی، رزق کې برکتی، خوش الله بم خوشحالی او مور به په مرګ نه پس در نه خوشحالی او هغې له به فایده م رسېږي. که خیر انشاءالله العظیم.